ملا هیبت الله په کابل کې د حقانی ډلې غړي ګوښه او پر ځای خپل کسان ګمارلي او په غزني کې د یوې خطرناکه ډلې نیول کېدل. درنو لیدونکو ستړي مشئ. لومړی خبریال بلال سروري یو غږیز پر خپل ایکس خپور کړی. د اسلامي امارت د غړو په خپل منځي ډلګیو کې لاس په لاس کیږي. پکې ویل شوي چې د کابل د نږدې 14 حوزو مشران چې د حقانی ډلې پورې یې تړاو درلود له دندو لرې شوي او کندهاري کسان پر ځای ګمارل شوي دي. دا راز د طالب مولوي په مشرۍ د عمري لښکر قطاع چې ځینې یې د اسلامي امارت د مشر ملا هیبت الله د ساتنې ځانګړی ځواک بولي کابل ته رسېدلی او ځای پر ځای شوې ده. دارنګه د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله د حقانی ډلې له مشر خلیفه سراج الدین حقانی څخه غوښتي د ځانمرګو قطاع چې دم غړی په خوست کې شتون لري کندهار ته ولېږدوي، خو لا هم په خوست کې ده او سراج الدین حقانی له لېږدولو سره مخالفت ښودلی دی. دا تر ټولو هغه سخت اختلاف دی چې د حقانی ډلې او د اسلامي امارت د مشر ترمنځ په حساس پړاو کې دی. دویم خبر د غزني لپاره د اسلامي امارت د امنیه قومندانۍ مسؤلان وایي په قرهباغ ولسوالۍ کې یې د غلو هغه شپږ کسیزه ډله نیولې چې دغلته به یې له جوماتونو څخه بیټرۍ، غالۍ او نور توکي غلا کول. په دې اړه خپرې شوې خبرپاڼه کې لیکل شوي چې یادو کسانو غلا منلې او ژر به یې عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.